چې موږ او تاسو په دې دنیا کې اوسو او دا انسانان اوسي، نو چې انسان وي او دې ژوند تیری، نو دې به خامخا په یو کور او په یو مسکن کې ژوند تیری، په یو ځای کې به ژوند تیری. تاسو وینئ دا دی چې دلته څومره موجود یې، د هر چا به خپل کور وي، د هر چا به خپل مسکن وي. نو کور د هر چا دی، دا نه چې د چا نشته. خو د چا خپل ذاتي دی او که د چا خپل ذاتي نشته، نو هغه ځان له پکارۍ اخیستی دی. دا ټول داسې دي، تاسو ته پته لګي. نو کورونو کې خامخا موږ اوسو. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کورونو کې خو ته اوسې، کور کې خو ته اوسې، خو خوش قسمته خوشبخته هغه انسان دی چې د چا کور هغه وسیع وي. د وسیع معنا راته کومه، د چا کور فراخه وي. نو چې د کوم انسان کور فراخه دی، دا انسان د دنیا خوش قسمت ترین انسان دی. اوس فراخه څه ته وایي؟ د فراخه تعریف وره زمونږ په ذهن کې خو فراخه دی ته وایي چې سم یو جیرب کور دی وي. دا زمونږ د ذهن دا سوچ خبره ده چې یو جیرب کور دی وي. خو فراخه دی کور ته نه وایي. ګورئ، دا فراخه کور نه دی چې یو جیرب کور دی وي او یو 20 مرلي کور دی او یو 40 مرلي کور دی وي او یا دی یو 2 کناله کور وي. دا فراخه نه دی. فراخه څه ته وایي؟ فراخه کور هغې ته وایي چې دې کور ته راننوځي او دته په دې کور کې یو سکون میلو شي، دته په دې کور کې یو راحت میلو شي. اوس دا د الله رب العالمین ډېر لوی انعام دی. دا راته د دې دپاره ویمه چې د بعضې خلکو کورونه ډېر لوی وسیع وي، خو هغه ته په هغې کې هغه سکون نه وي، هغې ته په هغه کې هغه راحت نه وي. نو که کور ډېر لوی دی او راحت پکې نشته، سکون پکې نشته، د دې کور دا د ده لپاره جهنم وي. خو که کور وړوکی وي، پوټینی وي، خو دته پکې راحت دی، سکون دی، دې ته وایي وسعت د کور. دې ته رسول الله مبارک ویلي دي. او دا زما عزتمندونو د انسان د زندګۍ سره یو تړلې خبره ده. دا وسعت به څنګه راځي؟ دا به دې کې چې ستا کور کې برکات وي، نو ستا زړه به پکې ډېر زیات خوشحاله وي. خو که د کور نه برکت کله ووته، دا یاد ساتئ، نو غټ کور به وي خو خوشحالي به پکې نه وي. د دې د وجې ګوره، د دې په بنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور د برکت دپاره دعا کوله، د کور د وسعت دپاره به باقاعده دعا کوله. او سجانه کو تا ته یاد دي، نو غالبا ما په دې جمعه یا په بلې جمعه ویلو چې کله ته اودس چارندام ته کښېني، نو د دې چارندام په دوران کې به رسول الله مبارک ته یو دعا منقول ده او ډېره اهمه دعا ده. ما خو تاسو ته ووي چې څه موږ مولیان درته نه وایو او څه تاسو امیان او اورېدونکي عمل نه کوئ، په خبره عمل نه کوئ، نو بس موږ وایو چې عمل پې نه کوئ، نو څه دی ورته وایې؟ دیم نمبر کوشش یې نه کوئ چې دا زه زده کړم، کوشش زمونږ نشته. نو د هغې په بنا باندې موږ د دې خبرو نه یو خبر. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله چارندام ته کېناسته، نو باقاعده به یې دعا وي. او دعا به یې څنګه وي؟ وی اللهم اغفر لی ذنبی، خدایا زما ګناه معاف کړي. اوس په رسول الله مبارک باندې ګناه نشته. دا تعلیم للامت دی چې امتیانو ګورئ، دا تاسو ته ویمه، پیغمبر د ګناه نه پاک دی. دا مو تا ته وایي او مو ته په ګناه کې لتل او پتل یو سجانه، قدم په قدم موږ نه ګناهونه کېږي. نو په قدم به توبه وباسي، قدم په قدم به توبه وباسي، هر وخت به الله ته متوجه وي. نو دې چارندام کې چې کله ته چارندام کې، نو دې سره ګوره دا رسول الله مبارک وي چې د انسان په دې مخ باندې اوبه چولی کېږي، په دې خلو باندې، په دې پوزه کې، په دې سترګو باندې، په دې لاسونو باندې. نو دا محکم حدیث دی د رسول الله مبارک چې دې سره الله رب العالمین د انسان دا ګناهونه معاف کوي. او زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله، الله دې درجات بلند کی. بعض خلق کی هغوی له الله رب العالمین یو زمونږ دا ظاهري طاقت دی،
ظاهري طاقت دا دی چې سړی په دې موټو مضبوط وي. ډېر کسان پکې داسې شته چې په موټو باندې مضبوط وي، نو طاقت یې پکې پنډ اوچتولی شي. اوس موږ پنډ څه چې خښت هم نشو اوچتولی، بعضې سړي لې پنډ اوچتوي، دا ولې د هغه ظاهري طاقت وي. دقه شان د علماو له او د نیکانو خلکو له الله باطني طاقت ورکړي وي. اوس باطني طاقت څه ته وایي؟ نو نه زمونږ دومره علم شته او نه ستاسو کې دومره طاقت شته چې زمونږ په هغې خبر تاسو پیښ شئ، دومره دغه کې نشته. نو زه یې راته د دې وجې نه کوم چې باطني علم اوس څه ته وایي او د باطن د علم کم مقام دی او د باطن د علم کمه مرتبه ده، نه په هغې تاسو پوهېږئ او نه موږ دومره علم شته. خو د بزرګانو له د نیکانو له د صلحاو له الله باطني سترګې ورکړي وي. په هر کې زه راته په هغې د خپلې موضوع رانه پاتې کېږي، بجلي هم نشته او هغه خپلې موضوع له ځو. نو داسې شل دی چې امام اعظم ابو حنیفه دا طاقت الله ورکړو چې هغه خدای پاک دا ماله کرامت راکړی دی چې یو انسان کله په دې مخ اوبه واچي نو زه وینم چې د کوم سترګو ګناهونه کړي دي، غوږونه یې کړي دي، د ده نه لاندې روان دي. لاس باندې کله دی اوبه واچي چې د ده لاس کومه ګناه کړې وي، زه په خپلو سترګو وینم چې هغه لاندې لاړې شي. غوږ چې کومه ګناه کړې ده، زه په خپلو سترګو وینم چې د چارندام اوبو سره هغه لاندې لاړې شي. نو د دې نه وجه سجانه ته په چارندام کې وې اللهم اغفر لی ذنبی، خدای زما ګناه معاف. بیا واپسې دویمه دعا دا کې ووسع لی فی داری، خدای زما کور فراخه کړي، زما کور فراخه کړي. اوس د کور د فراخۍ څه مقصد دی؟ زما عزتمن درونو د کور د فراخۍ مقصد دا دی چې ستا په دې کور کې سکون راشي، ستا په دې کور کې راتلو باندې ته خوشحاله شي. او دا کېږي ګرونو، دا څه ما خو تاسو ته ووي چې بعضې خبرې داسې چې زما د خولې نه راوځي او بعضې خبرې دا دي چې هغه انسان محسوسوي په خپله باندې، دا په خپله محسوسوي. نو د بعضې انسانانو کور ډېر زیات ښکلي وي، مزیدار، دی پکې خوشحاله وي، دی پکې خوشحاله وي. د قرآن شریف یو آیات دی، فاروق جان خو شته نه، قرآن شریف کې یو آیات دی، والله جعل په 14 سپاره کې دی، وی والله جعل لکم من بیوتکم سکنا. وی الله رب العالمین هغه ذات دی، هغه ذات دی چې تاسو د پاره ګرځولي دي ستاسو کورونه سکنن، د آرام، د اطمینان او د زړه د خوشحالۍ ځای نه. نو چې د کم انسان کور فراخه وي، فراخه څه وي؟ یعنی دی پکې خوشحاله وي، دا د الله رب العالمین ډیر عظیم نعمت دی، ډیر لوی نعمت دی. نو د دې د وجې ته په دې د اودس چاردام په دې دعا کې وی خدای وسع لی فی داری، زما کور فراخه کړي. نو رسول الله مبارک وی چې د کم سړي کور فراخه وي نه دته پکې ذهني سکون وي، ذهني راحت وي. الله رب العالمین وی دا ډیر د رسول الله مبارک په خولې مبارک وی دا ډیر خوش قسمته انسان. زما والد صاحب خیر دی الکانو ته خو پته نه لګي ځکه چې شپږ کاله د هغه د وفات وشو، خو هغې وخت کې موږ ماشومان وو، نو پوهېدو به نو داسې چې بار به میلمانه رالو، زما د والد صاحب به هره شپه بیان لته، میلاد له به ته، تقریر له به ته. نو د شپې به کله د کوواټ نه اسجانه کوواټ بنو او دا لوی لوی د دینه به واپس کور ته راته. او هغې وخت کې دومره چې دا اوس کم د آمد و رفت او کم د ګاډو دا نظام دی دا داسې نو، ډېره ګرانه به وه، خو هغه به کور ته راته. نو موږ والو داسې خلکو به ورته وي استاد جوی ته د ګوره د کوواټ نه رالې، دا ډېرې لرې ځای نه دي، د پلانکي ځای نه رالې، د ډنګري ځای نه رالې. هغه به قسم په خدای دا وي وایي زه چې د خپل کټ ته راورسم او بیا به څو د شپې به 1-2 بجې راورسېد. خیر دی که خو زما مقتدیان ډېر کم دي، د هغې وخت چې کم مقتدیان دي، خو سجانه او حبګل حاجي صاحب د خدای په ذات مې د قسمي د شپې به په اوړي کې 2 بجې راغې او سهار به 4 بجې په مونځ کې موجوده. دا ټوله زندګي ما د هغه کتلې ده.
نو ما د خلکو بوتي ته دا بار ولې شپه نه کې نو قسم دې د آیات پې وي والله جعل لکم من بیوتکم سکنا وي ما تاسو لپاره ستاسو کورونه د آرام او د راحت ذریعه ګرځوله وي زه چې د خپل کور ته راشم او په دې خپل کور کې نیمه ګنټه هم په دې خپل کټ کې خوب وکم سملم وي زما دې ذهن ته یو عجیبه سکون راځي نو دغه سکون باندې اوس موږ خبر نه یو خو په دغه سکون باندې په اصل کې موږ خبر شو بیا به موږ دپاره کورونه جنت وي جنت نو د دې د وجې خو رسول الله مبارک وفرمایي چې د انسان د خوش قسمتۍ دپاره یو دا خبره ده چې د ده کور د ده دپاره د سکون او د راحت ذریعه جوړه شي الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو کورونه د سکون او د راحت ذریعه جوړه کړي نو یو دا انسان د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ به دا نښه وي چې د ده په کور کې به ده ته سکون حاصل وي دا بیا د دنیا خوش قسمت ترین انسان دی موږ وینو داسې د هلکان خصوصا د کورونو نه بار شوي کوي دا ولې د ده د کور هغه سکون برباد دی نو دی به کله یا په یو مجلس کې به لګیایي او کله به په بل مجلس کې لګیایي کله ستا د زړه ته د کور سکون راغی ته بیا بهر شپه ونه کړي نو دا خوش قسمت انسانی چې د شپه په خپل کور او په خپل کټ باندې وي دا د دنیا خوش قسمت ترین انسان